بسم الله الرحمن الرحیم. راځو درس شروع کوو. لومړی به د تېرې ورځې د درس یادونه وکړو چې څه شی مو ویلي وه، او بیا به نوي درس ته ادامه ورکړو. په تېره درس کې مو څه شی ویلي وو؟ په تېر درس کې مو ټیبل خلاص کړی، د ټیبل فرعي ټیبونه مو خلاص کړله. نو خدای دې وکړي چې درس به مو کتلی وي او درس به مو درسره تکرار کړی وي. بیا به مې یو سپک یادونه درته وکړم. لومړۍ ورځ خو یې خپله ټیبل و، دویم یې ډیزاین و، دا چې اوس پر ولاړ دی، دریم یې لیاوټ و. دا فرعي ټیبونه وو د ټیبل چې دواړه مو ویله او سره د ټیبل پرې. نور ټیبل خلاص و. راځو نوی درس شروع کوو چې په نوي درس کې پیکچر دی، چې څنګه کولی شو چې پیکچر ورته اډ کړو او د پیکچر څخه استفاده وکړو. راځو اوس یو پیکچر رااخلو، یو عکس رااخلو. عکس به راواخلو. دا د یو عکس مې ورته اډ کړلی. دا یو عکس ورته اډ شو. خپله چې د عکس اډ شو، په دسې فرعي ټیب ورسره اډ شو چې دغه دی، د فارمټ په نامه باندې دی. دا فارمټ چې ورته اډ شو، لومړی ریموو بیکګراونډ وایي تاسو د دې څخه دا بیکګراونډ خراب کړئ، ډیلیټ یې کړئ. نو موږ راځو دا بیکګراونډ یې ورڅخه ډیلیټوو. ګورئ دغه بیکګراونډ یې په کومه اندازه یې غواړئ، او بیکګراونډ اندازه ده. تاسو کولی شئ چې خپل په خوښه دا بیکګراونډ ورڅخه ډیلیټ کړئ. که یې غواړئ ډیلیټ یې کړئ، ورڅخه ډیلیټ شو. وینئ خالي دغه لوګو پاتې شوله. راځو او که غواړئ چې تاسو په خپل خوښه باندې کومه علاقه غواړئ هغه ورڅخه ایسته کړئ، ډیلیټ یې کړئ. تاسو کولی شئ چې ورڅخه ډیلیټ یې کړئ. فکر مو دی؟ وینئ چې ما په لاس باندې چې کومه علاقه غوښتله هغه مې ورڅخه ډیلیټ کړله. دریم اوس موږ مثلا راځو دغه علاقه دلته سلیکټوو، بیا دغه سلیکټوو، بیا دا سلیکټوو. دغه کوم دغه چې تاسو وینئ دغه د نو علامې، دغه علامې وایي، په دا بل کې وایي ډیلیټ کړئ دغه علامې. که غواړئ دغه علامې ډیلیټ کړئ، نو تاسو کولی شئ خراب یې کړئ، ډیلیټ شو. فکر مو شته ورته؟ دریم ډسکارډ آل چینجز، ټول چینجز یې د سره کړه، یعنې کوم تغییر مه پکې راوله. او که بیا غواړئ چې دا تغییرات تاسو پر اپلای کړله، دغه تغییرات تاسو پر اپلای کړه، دونه قدر علاقه غواړمه، نو کیپ چینجز د هغه مې خوښ دی پر اپلای کړه. دغه چینجز چې ما دلته کوم تغییرات پکې راوستل، دغه چینجز مثلا پر اپلای کړه، دغه پر اپلای کړه. دا پر اپلای شوله. انشاءالله نور په دې کې کوم دغه نشته. او بیا تاسو هم کتلی شئ خپل په خوښه باندې تاسو کوم درس چې درته ویل کېږي، تاسو وینئ په خپله اولني حالت ته راغلئ. تاسو خپل په خوښه باندې استفاده ورڅخه کولی شئ. راځو کنټرل د پیکچر رڼا ته ویل کېږي، چې ستا د عکس رڼا تیزه غواړئ، خموئ یې، تیزه یې، تاسو په خپله خوښه باندې استفاده ورڅخه کولی شئ. یعنې دا رڼاوې دي، تاسو کولی شئ چې دا رڼاوې ورتېز کړئ. وینئ رنګ یې تېز شو، خوپ شو، خام شو، دا رقم تاسو خپل په خوښه باندې کولی شئ چې استفاده ورڅخه وکړئ.
او راځو کلر ته. تاسو غواړئ څه رقم رنګ به دې لوګو ته ورکړئ. هر کوم رنګ چې غواړئ پر اپلای کولی شئ. تاسو خپل په خوښ باندې ما چې پر ودرېږي درته اپلای کېږي. تاسو خپل په خوښ باندې کلر ورکولی شئ. دویم ارټسټیک افیکټ، یعنې دغه هنري اثر پر اپلای کړئ. هنري اثر دغه دی، یعنې هنري اثر خو پوهېږئ چې رسامي ته ویل کېږي. هنري اثر پر اپلای کړئ. دا هنري اثر دی پر اپلای شو. انشاءالله په دې کې به کومه خبره نه وي. دویم راځو بېرته خپل حالت ته راولو. لومړی شی چې دی دغه وبخښئ تر ټولو مهم شی چې دی کمپریز پکچر. دا تر ټولو مهم دی. که تاسو په دفترونو کې کار کوئ، تاسو په داسې ځایونو کې کار کوئ چې ستاسو خپل مشر یا ستاسو مرکز چې ستاسو ښه راپور غواړي، نو باید دغه شی ستاسو زده وي. دا په دې معنا چې تاسو کولی شئ چې عکس کوچنی کړئ، سایز یې ور کوچنی کړئ. یو خبره چې تاسو په یاد وي چې په ایمیل کې چې تاسو کله یو شی استوئ تر 40 MB بالا نه شئ استولی. که ستاسو څخه مرکز راپور غواړي، په دې کې تاسو 10 دانې یا 15 دانې عکسونه ځای پر ځای کړي وي او هغه لیکنه وي، نو چې حساب ورته وکړئ دغه 40 MB یا 10 MB حتی 40 MB کېږي دغه ستاسو شیان، نو تاسو نه شئ کولی دا ایمیل واستوئ. نو تاسو به یې دلته کمپریز پکچر کوئ. زه به یو دانه اوس درته د سمپل په توګه درته کمپریز کړم، بیا به تاسو سایز وګورئ چې څونه فرق راځي. زه به یې دغه درته وکړم. لومړی به راسي apply only to this picture. دا خو خپل دغه دی. او لاندې راسي HD 330 ppi good quality for high definition HD displays. وای د ټولو دغه بهتره، یعنې 310 ppi د څه دپاره دی؟ دغه ستاسو د ډسپلی دپاره. ډسپلی خو تاسو ته معلومېږي دغه ډسپلی ته ویل کېږي. دا د ټول ښه کوالټي ده چې دغه 310 ppi وي د دې عکس سایز، یعنې د پکچر سایز. او سیکنډ پرنټ 220 ppi excellent quality on most prints and screens. تاسو د پرنټ دپاره او د سکرین دپاره د ټولو ښه کوالټي 220 ده. تاسو دغه 220 وکاروئ. ترډ ویبسایټ 150 ppi good for website pages and projectors. د پروجکتور د صفحې دپاره او د ویبسایټ دپاره د ټولو بهتره او ښه کوالټي چې شته 150 ده. 150 ppi. که غواړئ د ویبسایټ دپاره وکاروئ دغه ټیک مارک ورکړئ، او دغه دریم دی د لور د خوا دریم ټیک مارک ورکړئ. او څلورم پور ایمیل 96 ppi minimize document size for sharing. که غواړئ تاسو دغه شیر کړئ او که غواړئ دغه تاسو په ایمیل کې وکاروئ، نو د ټول بهتره 90 ppi minimize document size for sharing د شیرینګ دپاره د ټول بهتره. او کله چې موږ په عادي حالات باندې پکچر خلاصوو یوز ډاکومنټ ریزولوشن یې دغه یوز اخري فاینل وي. نو اوس دا راځو انشاءالله دغه سایزونه یې تاسو ته معلوم شوله چې د کوم سایز دپاره یې تاسو کاروئ هغه ټیک مارک ورکړئ، پر اوکې کې انشاءالله هغه د هغه سایز دپاره به بهتره هغه ستاسو په زړه جوړ وي. نو اوس راځو د ایمیل دپاره دغه کاروو چې موږ وایو د دې سایز موږ کوچنی کوو، کمپریزوو یې. دا دې اوس ما ټیک مارک ورکړلی، کمپریز مې کړي. اوس راځم دا ثبتوم یې پر ډیسکټاپ باندې. په ډیسکټاپ یې د څه په نامه ثبتوم؟ ایمیل. د ایمیل په نامه یې په ډیسکټاپ ثبتوم چې تاسو ته یې زه سایز معلوم کړم چې څومره فرق یې شته، چې تاسو هغه چې مخکې مو نه یې کوچنی کړی کمپریز کړی مو نه وي.
او اوس کمپریز څه مشکل دی. د چی په نامه د ایمیل په نامه مو ثبت کړی وو. راسئ دا د ایمیل په نامه باندې دا ډونټ سی وکړه. راسئ دا اوس وګوره د دې سایز څو دی. سایز به زه اوس درته وښایم. بیا به د هغه خپل اصلي فایل سایز هم درته وښایم. دا چې کمپیوټر یو څه سلو دی، یو څه ستونزه لري، تخنیکي ستونزه لري، خیر دا به حل شي، انشاءالله حل به شي. دا کله کله بس همدغسې وي، کمپیوټر یو څه سلووالی کوي، ځکه زما دفتري کمپیوټر دی، یو څه په اصطلاح باندې بوج او پرېشر ډېر یې باندې. سایز یې دا دی ګوره 307 کیبي شو. راسئ اوس یې هغه خپل سایز را خلاص کړي چې خامخا به در ام بي دا کیبي وو، هغه په ام بي کې وي، چې زه یې تاسو ته وښایم چې دلته پروت دی. دغه خپل سایز دی. دلته وګورئ سایز یې څو دی. سایز یې 3.53 دی، یعنې 3 ام بي دی. یو دانه پکچر چې 3 ام بي سي یا 4 ام بي سي، نو ته فکر وکړه چې ته یې سره ضرب کړه 30 دانې یا 20 دانې پکچر، خو ډېر کېږي، بیخي سایز یې بیخي غټېږي. تاسو نه شئ کولی دا راپور مرکز ته واستوئ. نو دغه به ستاسو باید زده وي، او په ځانګړې توګه بیا د ذکي صاحب زده وي. که ذکي صاحب زده دې نه وه، بس په هره اداره کښې چې کار ونیو، درېیمه ورځ به درته وایي پورته کړه پټو دې، والا به ځې، ځکه وایي ستا وروسته پورې دا کمپریز نه دي زده، د ایمیل لپاره چې ته پکچر کمپریزوې یا کوچنی کوې. نو دا چې شوه، دا د کمپریز موضوع شو چې موږ څنګه کولی شو چې یو شی یو عکس کوچنی کړو او کمپریز یې کړو. تر څو وکولی شو چې بیا یې وکاروو، په ایمیل کې وکاروو، ستاسو په خپل په خوښه باندې. ما تاسو ته ویلي چې تاسو کولی شئ چې خپل په خوښه باندې وکاروئ، نه چې ستاسو خوښه وي هغه رقم یې وکاروئ. نو راځو اوس بېرته درس ته راځو. انشاءالله د هغو نه به مو سر په خلاص شوی وي، کومه ستونزه به نه وي پکښې کې. کمپیوټر دا عکس ولې دغه کړی دی، والله دا عکس یې خراب کړی دی. خیر راځئ راځو خپل دغه دننه خلاصوو. کمپریز مو وویل، د کمپریز هغه ځانګړتیاوې مې هم درته وویلې، هیله ده چې سر به مو خلاصوي. راځو چینج پکچر غواړو دغه عکس چینج کړو، ایسته یې کړو، دغه عکس چینج کړو. نو کولی شو وایي چیرې غواړئ، افلاین دی، افلاین یې غواړم، دغه عکس رااخلو، هغه عکس ایسته کوم، دا عکس رااخلم. نو تاسو کولی شئ ګوره چینج مې کړئ. المدرسة الغفوریه علوم اسلامیه، دا خو چینج شو. او دریم ریسنټ پکچر، پکچر کې موږ تغییرات راوستلي دي. نو موږ که وغواړو چې مثلا دغه پر اپلای کړو د ډیزاین د سټایل، که موږ د سټایل پر اپلای کړو، دا سټایل بیا موږ نشو کولی چې دلته ایسته کړو. ګوره دغه چې ورکړي خامخا خپل اولني حالت ته بېرته نه راځي. نو موږ ته وایي تاسو چې څه وکړئ، زه ورته وایم ګوره خامخا پر اپلای دی. نو زه ورته وایم چې په بله طریقه باندې موږ نشو شاته کولی، یعنې موږ نشو کولی چې دا چې کړو بېرته خپل اولني حالت ته راولو. نو راشه ریسنټ پکچر یې کړه، خپل اولني حالت یې راغله. ګوره خپل اولني حالت یې راوستی. ګوره دغه ما ورکړلی، باډر مې ورکړلی، زه ورته وایم ریسنټ پکچر. که وایي موږ مثلا پکچر کړی وي، ګوره که موږ وایو چې دغه پلا بل دانه راواخلو، هغه سایز چې موږ کوچنی کړی وو، هغه سایز چې موږ کوچنی کړي، موږ ته وایي هغه سایز بېرته خپل اولني سایز ته راوله. هم چیرې ثبت کړی و،
د ایمیل په نامه په ډیسکټاپ ایښی و چې ولې نشته زه هغه مخکنی پکچر پیدا کړم د ایمیل په نامه مو جوړ کړی دا ولې نشته شه دا دی دا خلاص شه دا یې را خلاص کړلی د دې سایز خو موږ کوچنی کړی و که ستاسو یاد وي کمپریز مو کوي د دې سایز کوچنی و نو موږ غواړو چې د دې سایز څه شي کړو دې سایز بیرته خپل اولني سایز ته راولو نو څنګه کولی چې خپل اولني سایز ته راولو راسئ دلته کمپیوټر سره اړیکه کوي چې ولې راسه خپل اولني سایز ته راولو ګوره دا دی recent picture and size خپل اولني سایز ته مو بیرته راوستی و چې که تاسو وګورئ بیرته پر خپل سایز دی بیرته ما کمپریز ایسته کړلی غټ مو کړي دریم راز دغه ته راځو ډیزاین ته څه رقم ډیزاین غواړئ پر اپلای کړي دا ډیزاینونه دي تاسو کولی شئ خپل په خوښه باندې دا ډیزاین پر اپلای کړي هر رقم چوکاټ ته غواړئ بارډر ورکوئ نه ورکوئ ستاسو خپل په خوښه باندې بارډر ورکولی شئ تاسو دلته تر څنګ راځو پکچر بارډر سره کوم بارډر ورکوئ هر رقم بارډر چې تاسو ورکوئ تاسو کولی شئ بارډر ورکړئ او د بارډر ډیزاین څه رقم ډبل بارډر غواړئ سنګل بارډر غواړئ هر څومره چې د بارډر اندازه غواړئ هغونه شته یعنې ډبل سنګل دغه ډبل دی او د بارډر سټایل ورکولی شئ بارډر ته څنګه سټایل ورکوئ هر رقم سټایل تاسو ورکوئ هغه سټایل ورکولی شئ د بارډر سټایل ورکړئ دا د بارډر سټایلونه دي هر رقم سټایل چې تاسو غواړئ ستاسو خپل په خوښه یې ورکړئ وینئ دا یې سټایل شو هر رقم سټایل چې تاسو غواړئ خپل په خوښه سټایل ورکولی شئ او تر څنګ پکچر افیکټ یعنې تغییرات تاثیرات څه رقم غواړئ چې دا پکچر څه رقم کړئ 3D سایه ورکوي ګوره عکس ته سایه ورکوي پکچر ته انعکاس یا چې موږ سایه ورته وایو انعکاس یې ورکړلی پکچر ته تاسو کولی شئ خپل په خوښه باندې هر رقم سایز تاسو غواړئ هغه رقم سایه ورکړئ او ګلو دا سريښ غوندې وینئ لکه سريښ شاوخوا خپل اولني حالت ته یې راولو تاسو کولی شئ چې 3D کې بلو یې کې دا عکس داسې رانږدې کړئ او بل 3D حالاتونه دا دي
تاسې کولی شئ په خپل خوښ باندې هر رقم 3D چې اپلای کوئ هغه رقم اپلای کړئ. انشاءالله په دې کې به شی نه وي. پکچر لیاوټ، دا پکچر لیاوټ ته بیا راځو. هغه زموږ د راتلونکې موضوع ده، دا بیا په راتلونکې وایو. تر څنګ یې راځو پکچر پوزیشن، د عکس ځای چیرې غواړئ، عکس چیرې غواړئ. عکس را خلاصوو. کمپیوټر کې یو څه تخنیکي ستونزه ده چې ګوره زه یو بندوم ده بل بند کړلی، خو خیر یو شی بندوي د بل شی بند. دا ستونزه به حل شي، مشکل نشته. مساوي RAND دا فارموله خو مو انشاءالله په یاد ده. دلته ورته ولیکئ 10 پاراګراف، ته ماته 10 پاراګراف په خط ولیکئ، 10 پاراګراف په خط یې درته ولیکئ، راسه پکچر پسې ورته اډ کړه. پکچر چې ورته اډ کړئ، پکچر چیرې دی؟ عکس په کومه صفحه کې پروت دی؟ دا دی، دلته دی. لومړی راسه د عکس پوزیشن مو یاد کړی و، د عکس پوزیشن مو عکس په کوم پوزیشن کې چیرې وړو؟ موږ دلته پر ولاړو پوزیشن باندې. ته راسه پله دی ترو که چې دی زه یو سم هلته لوړ. راسه اوس به د عکس پوزیشن کوم چیرې غواړې. یعنې ستاسو د عکس ټاپ سنټر position and median right with skew text warming، یعنې تاسو غواړئ چې هرې خواته یوسئ هغې خواته یوسئ. او تر څنګ یې دلته راسئ and the line with text، یعنې زه غواړم اپلای زه دی درته دغه کومه چې دا په اوله صفحه کې زه ولاړ یم. د عکس به لږ سایز ورکوچنی کړم، بره درته معلومیږي. هغه د پوزیشن دا مې بلته اوس درته ښه معلومېدلی شي کومې خواته یې که غواړئ چې راسي. تاسو هرې خواته چې غواړئ خپل په دا پوزیشن باندې، یعنې د خپل پر ځای باندې وټاکئ. تر څنګ یې دغه دی سکیور ټایټ ترو، دا چې ترو کې تاسو کولی شئ چې لایک یو ټاپ اینډ بټم دا خط لوړ لاندې ورته راسي، دی چې په منځ کې وي، او تر خط لاندې behind text، دا text یعنې دا خط لاندې وي. and front of the
ټکس پر دا خط یې سربیره خو خط یې نه خرابوي، خط پر خپل ځای پاتې، خط نه خرابوي، صرف یې دې سربیر دی بني. او ترڅنګ یې edit warm font، یعنې دغه د edit warm font دی. move with text، دغه ټکس یې move کړي، خراب شي. د دې څه مطلب لا بل و، ګوره چې اوس دلته موږ ولاړ یو، زه وایم کله چې انټر وایم خط روان دی او عکس ځای پر ځای ولاړ دی. دلته ورته دا ټیک مارک ورکړه، دا ټیک مارک دې کله ورکړلی، ګوره دا ټیک مارک تا ورکړلی، راولاړ دا بل ټیک مارک ورکړه چې دا ټیک مارک ورکړي. کله چې موږ خط ته حرکت ورکوو خطو دی به دواړه لاندې ځي، خطو دی به دواړه لاندې ځي، وینې هلته یوازې د ټیک سره تللی. دلته چې موږ دا ټیک مارک ورکوو یوازې موږ ته وایي خط لاړ، یوازې د خط لاړ عکس پاتې سي، یعنې پیکچر دې پر ځای پاتې وي. او کله چې بیا دا فکس پوزیشن آن پیج، نو دا به بیا څه شي کېږي، خط به روان وي او دی به ولاړ وي. انشاءالله په دې ځای کې به پوښتنه نه وي، ځکه ډېر په اصطلاح باندې موضوع به نه اوږدوو چې باره بیا درس ډېر دی. نن غواړو چې دا د پیکچر دغه خلاص کړو. دریم انشاءالله په پوزیشن وارم ټکس کې به هېڅ مشکل نه وي، خو بیا هم که مشکل و تاسو په راتلونکي درس کې کولی شئ چې مطرح یې کړئ. په راتلونکي درس کې تاسو کولی شئ چې مطرح یې کړئ، انشاءالله هغه بیا هغه وخت درته دا ته به رنګونه ورکړو، بره بیا درس ته شروع کوم. د یو دانه لا پاته دی، د دې رنګ به خلاص شي، خبره به چې شروع کړو، درس به شروع کړو. راځو چې شته break forward send to backward. دا بیک فارورډ زه چې پر کوم دغه ولاړ یم اول باندې ولاړ یم، پر هغه اول باندې ولاړ یم، زه ورته وایم دغه یو تر دا بل رامخته کړه. ګوره تور یې شاته کړلی او دا بل سپین یې رامخته کړي. زه ورته وایم دغه سور تر دا بل رامخته کړه، دی بیا رامخته کړي. ګوره سور یې در زرغون رامخته کړي. که زه ورته وایم یا دی در هغه شاته کړه، شاته به ولاړ شي. باکورډ شاته ځي. ګوره زه ورته وایم چې کوم یو، زه ورته وایم دغه د سر شندانه نه دی، د سر شندانه دا شاته کړه در څه شي، در دغه بل. ورته وایم یا بېرته یې رامخته کړه، رامخته کوي. ګوره شین یې بېرته رامخته کوي. د دې وظیفه همدغه ده چې دغه پیکچر یا دغه کوم تاسو چې دغه په انسرټ کې دغه ته راسئ شیپ ته، د شکلو ته، نو بیا زموږ راتلونکې موضوع شیپ ته. په دې شیپ کې تاسو کولی شئ چې دغه شیپونه یو بل مخته کړي، ټکس یو بل مخته کړي. او ترڅنګ یې send to backward مو وویل. او سلیکشن پین، دا سلیکشن پین چې دی زه ورته وایم دغه ماته انتخاب که، مثلا زه ورته وایم لکه موږ چې کنټرول ای ده، دا انتخاب نه شوله، دی نه دی انتخاب، یعنې دغه نه دی انتخاب، دا نه دی انتخاب، دی نه دی انتخاب سلیکشن پین. او دلته چې کله موږ سلیکشن پین وو، سلیکشن پین وو، په دې سلیکشن پین کې هم دلته دغه راته اړېږي، دا سلیکشن پین دلته راته رااډ شو، خو موږ ګوره دا دی انتخاب ونه کړلی.
دا نه دی انتخاب دا رقم کېږي. کنټرول بټن به ونیسئ، پر دا یوه به کلیک کوئ، درته انتخابوي. چې ولې نه کړی انتخاب. سلیکشن پین ته راسه. وبخښئ دغه سلیکشن پین هم د هغه وظیفه اجرا کوي، یو مخ ته کوي بل شاته کوي. تاسو کولی شئ چې یو او بل څخه شاته کړئ، بل مخ ته. سلیکشن پین دا نه دی. او درځو بل الین ته راځو. الین مثلا تاسو دغه عکس چې تاسو اډ کړی دی، مثلا دغه عکس یا پکچر تاسو اډ کړی دی، دغه دی. دغه پکچر تاسو کومې خواته غواړئ؟ سر ته یې غواړئ، ټاپ یې وړئ، الین سنټر ته یې وړئ، الین رایټ لیفټ. دا هغه وظیفه اجرا کوي لکه موږ چې پروپوزیشن ویل، خو د دې او د هغه وظیفه چې ده چندانې فرق نه سره کوي، خو تاسو کولی شئ چې د دې څخه هم استفاده وکړئ. او راځو ګروپ ته. که موږ غواړو چې دغه سره مثلا دا چې اوس دغه کې دا ګروپ نه دی، دا یو جلا پروت دی، دا جلا پروت دی. که غواړو موږ د دې څخه یو ګروپ جوړ کړو، نو بیا چې کوو، بیا راځو کنټرول بټن نیسو. کنټرول بټن چې موږ دغه د جمع علامه چې راوړه، دغه جمع علامه باندې دا ګرد انتخابوو، پر جمع کوو یې. دغونه انشاءالله کفایت کوي. راشئ زه وګورئ ګروپ په فعاله وینئ. ګروپ وایي دا ګروپ کوي، ورته ګروپ کوي. دا اوس یو ګروپ شو، دغه نور نو انتخاب کړ، دا یو ګروپ شو. تاسو کولی د خط هم ورسره ګروپ کې په ګروپ کې راولئ، ګروپولی شئ. نو راس ورته یا ان ګروپ یې کړئ، نه یې غواړم چې ګروپ شي. ګوره ان ګروپ شو، نه دی ان ګروپ شوی، ان ګروپ یې کړه. نه پوهېږم، زما کمپیوټر کې یو څه مشکل لري، هغه تاسو وګورئ خپله دغه کېږي. دوم دا خو مو ویلو چې د عکس 100% لیفټ 100% رایټ، دا هم هغه شی دی. یعنې چې موږ ویلي وو چې هغه شماره چې مو که ستاسو په یاد چې په ټیبل کې مو ویلي وو چې شماره یې مثلا د خط یې سره ګرځوي، دلته بیا دا پکچر درته ګرځي سرکل، دا طرف. تاسو کولی شئ خپل په خوښه باندې هغه ریټرم ورکړئ. دا ریټرم روټ، دا ریټرم ته ویل کېږي چې تاسو 100% غواړئ هغه هلته یې بوځئ. او تر څنګ یې راځو دغه ته کراپ، یعنې کوچنی کول. موږ غواړو چې مثلا یو عکس کوچنی کړو، کراپ دی، کراپ پوزیشن، کراپ شیپ دی. تاسو کولی شئ یو شیپ هم کوچنی کړئ، تاسو خپل په خوښه باندې. زه به یې دانه درته راخلاص کړم، کنټرول ایل 9 صفحه. انشاءالله کرپټ کم دونه دغه نه غواړي، خو خیر بیا هم ستاسو د لا ښه پوهاوي دپاره چې بیا داسې ونه وایاست چې دا یو شی پاتې شوی و در تېر شولې. کرپټ دا د کوچني کولو ته ویل کېږي. تاسو کولی شئ چې کوچنی کړئ، عکس څونه اندازه کوچنی کوئ هغونه یې کوچنی کړئ. دی کرپټ یعنې کوچنی شو. د کرپټ شیفټ، دا شیپ ورسره کرپټولی شئ. تاسو کولی شئ په هره اندازه چې تاسو یې کرپټوئ ورسره کرپټ کړئ. ګوره دی کرپټ شو، کوچنی شو.
دا عکس مو کوچنی کړي. انشاءالله د کرافټ سره ډېر کسان اشنا دي او تر څنګ یې عکس غټول او کوچنی کول. انشاءالله په دې کې به دونه ستونزه نه وي، خو بیا هم احیانا دلته سایز دی، وینې دا سایز، که بیا هم احیانا پوښتنه وه په راتلونکي درس کې تاسو کولی شئ تکرار کړئ. د نن ورځې دپاره انشاءالله دغونه کفایت کوي. پیکچر مو خلاص کړلی. انشاءالله په راتلونکي درس کې به راځو پر شي په کار کوو چې هغه موږ راتلونکی درس دی. د نن ورځې دپاره دغونه بس ده. نن مې یو څه په اصطلاح باندې مشکلات هم درلودله، ستونی مې خوږېدی، نو خدای دې وکړي چې ستاسو زما په درس سر خلاص شوی وي او کومه ستونزه کومه نیمګړتیا نه وي په کې، خو بیا هم انسان جامع کمالات نه دی. که کومه ستونزه وه بیا تاسو راته په ګوته کوئ چې په راتلونکي بیا دغه اصلاح او هغه کومه پوښتنې تاسو لرئ درته حل په اصل کې. ډېره مننه.